اوس دلته مسأله دا د طالبانو فسجدوا الا ابلیس، سجده وکړه ټولو ملایکو یو ابلیس ونه کړله. د ابلیس طالبانو د شیطانانو له نوع نه ده او که نه ده؟ یعنې د ابلیس طالبانو د پیریانو له نوع نه ده که د ملایکو له نوع نه ده؟ که چیرته د چا له نوع نسی، د ملایکو له نوع نسی، استثناء متصله ده. که له هغې نه نسی بیا خو منقطع ده کنه استثناء. جاء القوم الا حمارا، جاء القوم الا زیدان، غتی خو کنه متصله ده، منقطع ده. طالبانو خبر خو پوهیه. اوس دا په ملایکو الا ابلیس فسجدو، ټولو ملایکو سجده وکړه الا ابلیس. ابلیس هم په چا کې داخل ده؟ په ملایکو کې داخل ده که نه ده داخل؟ نو طالبانو روح المعانی دلته ډېر اوږد بحث کړی. یوه ډله علما داسې وایي چې اصل کې دی چې و پیری و، د شیطان اصل کې له نوعی د پیریانو له وره پیدا ده، خو استثناء بیا متصله ده. ځکه دا پیری ډېر وخت د چا په منځ کې پاتې سوی و؟ د ملایکو منځ کې پاتې سوی. فصار الطین حجرا، خطې نه څوک جوړه سوی؟ تیږه او ډبره ترې جوړه سوله. نو ځکه استثناء ډېر وخت د هغوی په منځ کې د نیم تعبیر داسې وکړي لکه دا یم چې د ملایکو نه ده. دا یوه ډله علما وایي اصل کې دی څوک ده؟ پیری ده، د پیریانو له نوع نه ده. خو روح المعانی وایي وذهب الجمهور العلماء من الصحابه والتابعین، هغوی داسې وایي چې نه دی د ملایکو له چا نه ده، نوع نه ده. ځکه د ملایکې له نوع نه ده، ځکه دلته اصل په استثناء کې استثناء متصله ده. نو چې اصل په استثناء کې استثناء متصله سوه نو دی څوک سو؟ ملایکو د فرشتو نه سو. دا طالبانو په کتابونو کې ډېر جنجالي بحث ته الله پاک دې په روح المعانی ملا باندې ډېر رحم وکړي، او الله پاک دې طالبانو یې د دغه رایه چې وایي الله دې دا ورته قبوله کړي. دومره ښه محاکمه یې کړې ده چې تاسې طالبانو پاڼې د کتابونو واړوئ پیدا به یې نه کوي غیر له ده نه. دا اوس چې هر کتاب را اړوي ملایکو نه ده که له پیریانو نه ده، ملایکو وایي داسې ده، ویل داسې ده. دوی محاکمه کړې ده. دی وایي اصل کې د ذات په لحاظ باندې طالبانو څوک ده؟ اصل کې د ذات په لحاظ باندې د ملایکو له هغه نه ده، د ذات په لحاظ باندې دا وي د ملایکو نه ده، او د عوارضو د صفاتو په لحاظ باندې د شیطانانو نه ده. دا د روح المعانی محاکمه سوله. ګوره هلته د جمهور رایه کمه یوه وذهب الجمهور العلماء من الصحابه والتابعین الى الاول، چې هلته وایي هل هو من الملائکة ام من الجن. جمهور صحابه و تابعین وایي چې دا د چا نه ده؟ د ملایکو نه ده. او هلته نور علما وایي چې دا د چا نه ده؟ د پیریانو نه ده. دی محاکمه کوي، دی داسې وایي د ذات په لحاظ له ملایکو نه ده، اما د صفاتو په لحاظ باندې او د عوارضو له لحاظه یعنې اصل یې څوک ده؟ ملک ده. خو طالبانو دا چې عوارض لکه انسانان دوه قسمه دي، یو سرکشه انسانان دي، یو برره انسانان دي، یو فاسق انسان ده. نیک انسانانو فاسق انسانان اصل یې څوک ده؟ انسان ده. اما د چا په لحاظ د عوارضو د صفاتو په لحاظ بیل دي که نه دي بیل؟ یو ته برره انسان وي نیکوکاران او بل فاسقان. شیطان هم د اصل په لحاظ باندې څوک ده؟ ملک ده. د ذات په لحاظ ملک ده. د اوصافو په لحاظ باندې چې دی کې د شر هغه صفات ټول بد صفات دي، نو هغې لحاظ باندې څوک ده؟ بیا شیطان ده، صفات پکې شیطانی دي. نو دغه محاکمه روح المعانی کړي. او دی وایي وبذلک یحصل الجمع بین الاقوال والله اعلم بحقیقة الحال. په دې باندې جمع د اقوالو راځي، نور حقیقت الله ته معلوم ده چې څنګه بسي. نو ډېره ښه خبره یې طالبانو کړې ده. ځکه دا داسې یو جنجالي بحث ده که نه چې د روح المعانی دې خبرې ته سړی فکر وکړي بیا پې باندې پوهېږي. د ذات په لحاظ ملک ده، د صفاتو په لحاظ باندې څوک ده؟ شیطان، جن ده.
فسجدوا الا ابلیس سجده وکړله ملائکو مگر ابلیس نه ابا واستکبر منع راوړو کبر یې وک وکان من الکافرین سل کافرینو نه. روح المانی طالبانو د نحویانو علماو کوم تعریف چې دا د استثناء په هغه باندې د دلته رد کړی د دوی د استثناء چې کوم تعریف دوی کړی هغه د ما خوښ نه ده. وایي څه کوو طالبانو ډېر لفظي تحقیقات هم خوند نه کوي. دلته یوه بله خبر اوس بې تاسې ګورئ پکې زتي طالبانو دلته یوه بله خبر ده. خوارج له دې آیات نه استدلال کوي. خوارج وایي چې الله ورته ویلي چې څوک وکړه سجده د سجده ونه که کافر سو. نو یو واجب شی چې یو شی چې چا باندې واجب سوی وي هغه ته ونه کې کافر کېږي. نو دوی هغه د دې من کار تیار جوړ سو که نه کافر ځکه سو پیری د شیطان یې ولې کافر که الله ابا واستکبر وکان من الکافرین کافر ولې سو خو الله ورته ویل سجده یې وکړه دی الله حکم یې ونه منه. نو دوی وایي مرتکب د ګناه کبیرې کافر ده. دا د خوارجو مذهب ده. مرتکب څوک چې ګناه کبیره وکړي هغه څوک ده یعنی الله ورته ویل مونځ وکړه ده ونه کړه خو ګناه کبیره یې وکړله بس ده ته څوک ده دا کافر ده. نو دوی وایي د موږ کار برابر سو. تاسې چې نه را سره منئ چې په ګناه سړی موږ وایي په ګناه سړی کافر کېږي. خوارج وایي موږ وایي چې په ګناه سړی کافر کېږي. نو که دلیل مو چیرې دا دلیل ده که نه سجده یې ونه کړل هغه د الله کافر وبله. روح المانی دلته جواب کوي وایي نه داسې نه و په سجده باندې په نه سجده کولو الله دی کافر نه که د الله امر مستقبح وبله د الله عز وجل امر قبیح وبله. دا کفر د دې وجې نه راغی چې دې ته کفر د عناد وایي. دا کفر طالبانو د استقباح دی وجې نه راغی. استکبار و استقباح دی ډېر کبر یې وکړ ډېر بد یې د الله د امر وبله د دې وجې نه کفر راغلی د دې وجې نه چې ترک د سجدې چې دې تاسې مذهب ته دې تایید په دې آیات کې وسي. په خبر پوه شولئ.